بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وایي که صورت د محمد نوی پیدا کړې به خدای نه دا دنیا. کل جهان د محمد پر روی پیدا شو، محمد دی د تمام جهان آبا. او وی نبوت په محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیا. او وی نور حالات د محمد و په جهان کې چې بوی نه و د آدم او د حوا. په صورت کې آخرین دی پیدا شوی، په معنی کې اولین دی د هر چا. او که نبی دی که ولی دی که آسی دی، محمد دی د همه واړو پیشوا. او چې دین د محمد دی قبول کړي، جنتی دی که فاسق دی که پارسا. او محمد د گمراهانو رهنما دی، محمد دی د رندو د لاس عصا. کرنا د پیروي د محمد دا، ګینې نشته په جهان بل رڼا. محمد د بیچارهو چاره گر دی، محمد دی هر دردمند لره دوا. خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا. او زه رحمان د محمد د در خاکروب یم، که مې خدای نه کله دې دره جدا. په دې نظم کې عبدالرحمن بابا زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات بیانوي، هغه سره د خپلې مینې اظهار کوي. هغه فرمایي چې دا ټوله دنیا کائنات الله تعالی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له برکته پیدا کړی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وی اخیری نبی دی، د هغه نه پس به نور پیغمبران نه راځي، هغه خاتم النبیین دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور مبارک الله تعالی هغه ټیم پیدا کړی و چې لا د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اړو څه پته نه لګېده. یعنی په دې ټول کائنات کې د ټولو نه اول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نور مبارک پیدا شوی و. اگر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری راغلی دی، خو ولې د نور د پیدا کېدو په وجه باندې مونږ دا وایو چې هغه د ټولو نه اول پیدا شوی دی. او بیا عبدالرحمن بابا فرمایي دی دنیا کې که څوک نیک خلق دی ولیان دی، او که څوک ګناهګار دی اسیان دی، دا ټول د دې ټولو لارښودونکي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. هغې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړي، نو دا ټول کامیاب دي او سیده لاره به ورته ملو شي. او چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین یعنی اسلام قبول کړی دی، نو هغه جنتی دی، که هغه ګناهګار سړی دی او که هغه نیک سړی دی. کافرانو باره کې ویل کېږي چې دا به ټول عمر دپاره همیشه دپاره په دوزخ کې وي. ولی مسلمانان چا چې اسلام قبول کړی دی، هغه به د خپلو ګناهونو سزا ملاوېدو نه پس آخر هم جنت ته ځي، هغه به همیشه دپاره په دوزخ کې نه وي. چې کومو خلکو نه لاره خطا شوې ده یعنی ګناهګار دي، هغې که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکړي، نو هغې ته به سیده لاره ملو شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه علاوه په بله یو طریقه هم چاته سیده لاره نشي ملاوېدی. عبدالرحمن بابا وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول صفات رښتیا دي، صرف دا ده چې هغه بنده دی، رب ورته نشي ویلی. او نور دا ټول سانه صفات چې دي دا بالکل صحیح دي. او اخره کې عبدالرحمن بابا د خپلې مینې اظهار کوي او وایي چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم د کور د در خاکروب یم، صفا کولو والا یم، جارو وهلو والا یم، او زه په دې کې ډېر خوشحاله یم. الله تعالی مې وي هېڅکله هم ته دې در نه جدا مه کړه.